د کاروبار د پیلولو لپاره 15 مفکورې چې په کمې پانګې سره کولی شئ تاسو په افغانستان کې هغه عملي کړئ. ډېر کسان کله چې وغواړي یو کاروبار پیل کړي، یوه مفکوره په عمل باندې تبدیله کړي، لومړنۍ بهانه دا وي چې زه د دغه مفکورې د عملي کولو لپاره یا د بزنس د پیل لپاره پانګه یا سرمایه نه لرم. خو که چیرې تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، دغه 15 مفکورو سره اشنا شئ، نو تاسو باید وروسته له دغه بهانه ونه کړئ چې زه د کاروبار لپاره پانګه نه لرم، ځکه په دغه ویډیو کې تاسو دغه 15 مفکورې تشریح کوم ترڅو تاسو په لږې پانګې سره په افغانستان کې دغه مفکورې عملي کړئ. په افغانستان کې له دې امله وایم چې که چیرې موږ وغواړو یوه مفکوره عملي کړو په کمې پانګې سره، په هر هیواد او هره جغرافیه کې دا توپیر لري. موږ کولی شو یوه مفکوره په افغانستان کې په 10,000 یعنې په $150 یا په 10,000 افغانۍ سره پیل کړو، خو په امریکا کې موږ هغه مفکوره ممکن په $100,000 باندې ونه شو کولی، یا په اروپا کې. نو افغانستان کې دغه مفکورې کولی شي چې تاسو په لږې پانګې سره پیل کړئ. عموما کله چې موږ وغواړو یو کاروبار پیل کړو، یو بزنس شروع کړو، موږ پانګې ته اړتیا لرو، خو دغه پانګه کولی شو د خپلې شخصي پانګې څخه برابره کړو، کولی شو یو شریک د ځان لپاره پیدا کړو، کولی شو چې له بانک څخه اسلامي پورونه واخلو، کولی شو چې خپله مفکوره په یوه طرحه یا یو بزنس پلان باندې تبدیله کړو او یو پانګوال د هغې لپاره جذب کړو او د هغې پانګوال لپاره موږ د خپل بزنس څخه ونډه یا سهم ورکړو. خو که چیرې موږ کمه پانګه ولرو، څرنګه کولی شو په افغانستان کې په هغې سره یو بزنس شروع کړو؟ دغه 15 مفکورې اوس تاسو ته بیانوم. راځم لومړۍ مفکورې ته. لومړۍ مفکوره د محتوا تولیدول دي. که چیرې تاسو د محتوا د تولید په برخه کې مهارت ولرئ، پوهه ولرئ، مینه ولرئ او په یوه برخه کې تخصص ولرئ یا تخصص ونه لرئ، معلومات ولرئ، کولی شئ د محتوای تولید څخه تاسو پیسې پیدا کړئ او ښه کاروبار او بزنس شروع کړئ او د ځان لپاره عواید ترلاسه کړئ. کولی شئ تاسو په یوه برخه کې د ویډیو په شکل سره محتوا تولید کړئ، د مقالې په شکل سره محتوا تولید کړئ. که چیرې مقالې په شکل سره تاسو تولید کړئ، نو کولی شئ چې هغه په ویبلاګ کې نشر کړئ، ویبلاګ ورته جوړ کړئ یا یو ویب سایټ ورته جوړ کړئ او په هغه ویب سایټ کې چې څومره لیدونکي وي په همغه اندازه تبلیغات نشر کیږي او د هغې طریقه تاسو کولی شئ چې عواید ترلاسه کړئ. که چیرې په ویډیویي بڼه وي، تاسو کولی شئ چې په یوټیوب په پلیټفورم کې هغه نشر کړئ، په فیسبوک کې نشر کړئ، همدارنګه نور پلیټفورمونه چې کوم شتون لري. که چیرې تاسو محتوا د پاډکاسټ په شکل سره یعنې د په غږیز شکل سره تاسو تولیدولی شئ، د هغې لپاره هم بعضې پلیټفورمونه شتون لري چې تاسو د هغې په استفاده کولی شئ چې د ځان لپاره پیسې وګټئ او یا هم یو کاروبار پیل کړئ. که چیرې د ځان لپاره نه غواړئ، یعنې بل شي ته غاړه کار وکړئ او د محتوا د تولید په برخه کې وړتیا او مهارت ولرئ، کولی شئ چې د اپ ورک ویب سایټ یا د fiverr.com ویب سایټ څخه ګټه واخلئ، حتی ځان لپاره یو اکاونټ جوړ کړئ او هغه پروژې چې د محتوا د تولید په برخه کې هلته اعلانیږي، کولی شئ هغه ترلاسه کړئ او ترسره یې کړئ. دویمه مفکوره چې د کاروبار لپاره چې هغه په کمې پانګې سره پیلېږي مناسبه ده، هغه د آنلاین تدریس دی. که چیرې تاسو په یوه برخه کې معلومات ولرئ او هغه تدریسوئ، یا په کرکټ کې معلومات ولرئ، یا په طبي صحي برخه کې معلومات ولرئ، یا مثلا تاسو په بزنس کې معلومات ولرئ، په ویناوالۍ کې معلومات ولرئ، په هره برخه کې چې تاسو معلومات لرئ، کولی شئ هغه آنلاین تاسو تدریس کړئ. مثلا ډېر افغانان اوس دي چې په اروپا امریکایي هیوادونو کې اوسیږي او دوی خپلو زامنو او لورونو ته په پښتو ژبه غواړي درس ورکړي، په دري ژبه غواړي درس ورکړي، قرآن کریم، تفسیر او دیني علوم غواړي ور زده کړي. هغوی استادانو ته اړتیا لري، نو تاسو باید څرنګه هغوی ته ځان ور معرفي کړئ. تاسو باید یو پاڼه ولرئ یا یو چینل ولرئ ترڅو هغوی تاسو سره اشنا شي او تاسو هغوی ته درس پیل کړئ. یا کولی شئ په هغه برخه کې تاسو معلومات لرئ، کولی شئ چې دغه معلومات تاسو په یوه کورس باندې ریکارډ کړئ، یوه دوره ورڅخه جوړه کړئ او هغه په انټرنیټ کې وپلورئ. مثلا تاسو په یوه برخه کې معلومات لرئ، د زراعت یا کرنې په برخه کې، تاسو مثلا د بزنس په برخه کې معلومات لرئ، تاسو د ورزش په برخه کې، د سپورت په برخه کې معلومات لرئ، هغه معلومات کولی شئ له نورو سره شریک کړئ او هغه تاسو خرڅ کړئ. نو له دې طریقه تاسو کولی شئ چې د ځان لپاره پیسې وګټئ. البته دغه مفکورې چې زه تاسو ته بیانوم، ډېرې مفکورې داسې دي چې تاسو هر وخت او هر ځای کولی شئ ترسره یې کړئ، یعنې تاسو آزاد یې. مثلا آنلاین تدریس دی، هر ځای چې په افغانستان کې وي ته کولی شئ هغه ترسره کړئ، هر وخت چې وي کولی شئ هغه ترسره کړئ، نړۍ په هر ځای کې چې وي، یعنې تاسو قید کوي نه. یا مثلا د محتوا تولید دی، هر وخت او هر ځای تاسو کولی شئ دا کار ترسره کړئ. درېیمه مفکوره چې په کمې پانګې سره تاسو کولی شئ په هغه کې بزنس پیل کړئ، هغه د ټولنیزو پاڼو مدیریت کول یا سوشل میډیا منیجمنټ یا SMM چې ورته وایي. ډېر کسان دي چې ټولنیزې پاڼې لري،
چینلونه لري، په انسټاګرام کې اکاونټونه لري، دوی د تولید محتوا ته اړتیا لري، دوی خپل پاڼې ته یو اډمین نیسي او هغه اډمین چې محتوا ورته تولیدولی شي یا ډیجیټل مارکیټینګ کې مهارت او وړتیا ولري، دوی هغوی ته پیسې ورکوي او په آنلاین بڼه یې استخدام کړی وي. نو تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې خدمتونه وړاندې کوي او خصوصا په افغانستان کې اوس یو بل فرصت رامنځته شوی دی چې پخوا به کولی شئ تاسو د افغانستان څخه یو پوسټ سپانسر کړئ فیسبوک له لارې یا د انسټاګرام له لارې او کولی شوی چې پیسې به مو د ماسټر کارت له طریقه فیسبوک کې درته ورکړې وای. خو اوس دغه ستونزه رامنځته شوې ده که چیرې تاسو په بهر کې یو اکاونټ ولرئ یا نړیوال ماسټر کارت ولرئ، کولی شئ چې د خلکو پوسټونه سپانسر کړئ، هغوی ډېره اړتیا ورته لري تر څو پوسټونه یې خلکو ته ډېر ورسیږي. په دغه برخه کې کاروبار په ډېرې کمې پانګې سره پیل کیږي. څلورمه مفکوره چې د آنلاین کاروبار لپاره مناسبه ده او همدارنګه په کمې پانګې سره پیلېږي هغه د آنلاین پلورنځی جوړول دي. تاسو هم ممکن تعجب وکړئ چې آنلاین پلورنځی په کمې پانګې سره څرنګه پیل شي. که چیرې تاسو په فیسبوک یوه پاڼه جوړه کړئ یا په انسټاګرام کې یوه پاڼه جوړه کړئ، په میلیونونه افغانان هر ورځ فیسبوک ته ورځي او انسټاګرام ته ورځي. تاسو هلته یوه پاڼه جوړوئ، محصولات د نورو شرکتونو او د نورو سوداګرو سره تاسو غږیږئ، د هغوی عکسونه په خپل موبایل باندې یا په کمره باندې اخلئ، هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې نشروئ، د هغې لپاره یو قیمت ټاکئ، ورته وایئ چې موږ تاسو ته کور ته دررسوو. مثلا د موبایل پوښونه دي، مثلا کمپیوټرونه دي، مثلا بوټونه دي، یا هر هغه جنس چې تاسو پوهیږئ چې په دغه برخه کې د خرڅلاو فرصت شتون لري، کولی شئ چې تاسو هغه خرڅ کړئ، په بازار کې وپلورئ په آنلاین بڼه. کله چې هغه جنس خرڅ شو، د پیرودونکي کور ته کولی شئ چې په بایسکل یا موټرسایکل هغه ورسوئ یا یو بل کس استخدام کړئ او د هغه څخه مو چې پیسې واخیستلې هغه تاجر ته یې ورکړئ. یعنې تاجر یا د سوداګر یا د هغه شرکت سره داسې وغږیږئ چې تاسو د محصولاتو عکسونه مو اخلو، په انټرنیټ کې نشروو، خرڅوو، تاسو سره په خرڅلاو کې موږ مرسته کوو، هغه نور هم خوشحاله کیږي. یعنې تاسو فقط یو موبایل لرئ، فقط عکسونه یې اخلئ او یو آنلاین پلورنځی د ځان لپاره کولی شئ چې جوړه کړئ. پنځمه مفکوره چې په کمې پانګې سره پیل کیږي هغه د ویب سایټونو او اپلیکیشنونو ډیولپ کول دي. که چیرې تاسو په پروګرامینګ کې پوهه ولرئ یا مهارت ولرئ یا کوډینګ مو زده وي، البته دغه مفکوره د هر چا لپاره نه وړاندیزوم، هغه کسان چې پروګرامینګ زده وي یا له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوي وي، کولی شي چې دوی ویب سایټونه جوړ کړي، اپلیکیشنونه جوړ کړي، یعنې په خپل کور کې ناست وي یا مثلا یو کوچنی دفتر د هغې لپاره ونیسي، یوازې یو میز یو چوکۍ ته اړتیا ده یا مثلا یو څو کوچونو موبل فرنیچر ته اړتیا ده، نور دومره پانګې ته اړتیا نه ده. کولی شي چې مختلفې پروژې ترلاسه کړي، ځکه چې اوس ډېر فرصتونه دي، ډېر بزنسونه اوس غواړي د ځان لپاره ویب سایټونه جوړ کړي، ډېر خلک دي چې ځان لپاره غواړي ویب سایټونه جوړ کړي، اپلیکیشنونه ورته جوړ کړي، ډیټابیسونو ته اړتیا لري. نو تاسو که چیرې په دغه برخه کې پوهه ولرئ، یو شرکت که وغواړئ تاسیس کړئ یا رامنځته کړئ، په کمې پانګې سره پیل کیږي. یا که وغواړئ د کور څخه دغه کار ترسره کړئ، هم دغه کار تاسو ترسره کولی شئ په ډېرې کمې پانګې سره. شپږمه مفکوره چې په کمې پانګې سره پیل کیږي هغه د ګرافیک ډیزاینینګ دی. که چیرې تاسو ګرافیک ډیزاین زده وي، یو بانر، یو بروشر وکولی شئ ډیزاین کړئ، یو ویډیو که وکولی شئ ډیزاین کړئ، تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې یا یو کوچنی دفتر ورته ونیسئ یا په آنلاین بڼه ډېرې پروژې ترلاسه کړئ او هغه پیرودونکو تحویل کړئ او تاسو کولی شئ چې په کمې پانګې سره دغه بزنس مخ ته یوسئ. البته د فایور ډاټ کام او اپورک ډاټ کام کې که چیرې تاسو د ځان لپاره اکاونټونه جوړ کړئ یا هلته خپل د ځان لپاره یو پروفایل جوړ کړئ، هغلته هم کولی شئ چې ډېرې پروژې په دغه برخه کې ترلاسه کړئ. یعنې ګرافیک ډیزاینینګ مهارت که چیرې تاسو ولرئ، خورا ډېر بزنسونه او کاروبارونه دي چې تاسو ته اړتیا لري او تاسو کولی شئ دغه خدمت په هغوی باندې وپلورئ. په کمې پانګې سره د بزنس د پیلولو اومه مفکوره چې ده هغه د موبایلونو او کمپیوټرونو یا د الکترونیکي وسایلو ترمیم او جوړول دي. کله چې زموږ موبایل خراب شي یا کمپیوټر خراب شي، هغه یو کسټمر و، هغه موږ څخه پیسې اخلي او موږ ته هغه کمپیوټر یا موبایل جوړوي. البته هغه هیڅ پانګونه ډېره نه وي کړې، یوازې یو څه زده وي. که چیرې تاسو په دغه برخه کې پوهه ولرئ یا د دغه برخې یو کورس تعقیب کړئ، کولی شئ چې یو ورکشاپ په دغه برخه کې جوړ کړئ او په ډېرې کمې پانګې سره دغه بزنس تاسو مخ ته یوسئ. د آنلاین کاروبار اتمه مفکوره چې ده هغه د ایونټونو او غونډو مدیریت کول دي. ډېر ایونټونه او غونډې دي چې اعلانیږي، داوطلبۍ ته سپارل کیږي او هغوی هغه پروژې او قراردادونه اخلي او تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې بزنس شروع کړئ او یوازې یو دفتر ونیسئ، یو جواز واخلئ او خلک مثلا چې د ودونو مراسم لري یا مثلا د ختمونو مراسم لري یا مثلا نندارتونونه ترسره کیږي یا مثلا جلسې نیول کیږي یا نورې غونډې ترسره کیږي، د هغوی مدیریت او د هغوی لپاره چې کوم
کارونه به ترسره شي هغه تاسو ورته ترسره کوئ او په مقابل کې تاسو پیسې اخلئ. د کاروبار د پیلولو لپاره نهمه مفکوره چې ده هغه د کورونو د وسایلو نصبول دي. ډېر کسان دي چې ډېر مصروفه وي یا مثلا ډېر پیسې لري، شتمن دي، هغوی نه غواړي په هر څه باندې ځان مصروفه کړي. په کور کې هر څه چې دی هغه ته غواړي یو څوک ونیسي یا په یو چا باندې هغه کار ترسره کړي. مثلا تلویزیون نصبوي یا مثلا پکه نصبوي یا مثلا مبل و فرنیچر راوړي، تخت راوړي، یو بل کار ترسره کوي، دیش نصبوي، تلویزیون نصبوي، دوی دا په بل چا ترسره کوي. که چیرې تاسو په دغه برخه کې یو شرکت رامنځته کړئ چې همدغه کارونه په تخصصي بڼه ترسره کوي، نو تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې ښه عواید ترلاسه کوئ، ښې پیسې ترلاسه کړئ. په کمې پانګې سره د کاروبار د پیلولو لسم مفکوره چې ده هغه د باغدارۍ او کرنې او ویترنرۍ په برخه کې د خدمتونو وړاندې کول دي. افغانستان یو کرنیز هیواد دی، یو هغه هیواد دی چې هلته خلک مالداري لري، هغه هیواد دی چې هلته غوښه ډېره تولیدیږي. نو موږ کولی شو چې د مالدارۍ په برخه کې خدمتونه وړاندې کړو، یو شرکت جوړ کړو، یا که چېرته تاسو په اطراف یا په کلیوالو سیمو کې اوسېږئ کولی شئ چې حتی یو موټر سایکل پیدا کړئ او هغه حیوانات چې مریضي هغوی ته دا خدمتونه وړاندې کوي، یا مثلا باغونه دي هغوی تکبوري کیږي، یا مثلا نور خدمتونه د هغې لپاره په زراعت په برخه کې اړین دي چې هغه باغوانان اړتیا ورته لري، د بزګران اړتیا ورته لري. تاسو کولی شئ دغه خدمتونه وړاندې کړئ، په مقابل کې پیسې ترلاسه کړئ. یولسمه مفکوره د موټرونو د تزیین او ډیکوریشن او ښکلا خدمتونه دي چې تاسو کولی شئ چې یو دکان ونیسئ، یو دفتر ونیسئ، یا یو بل ځای پیدا کړئ چې هلته تاسو د موټرونو د ښکلا خدمتونه ترسره کړئ. ډېر کسان چې موټر لري هغوی غواړي چې موټر یې ښکلی وي، موټر یې ښایسته معلوم شي. نو تاسو په دغه برخه کې کولی شئ چې خدمتونه وړاندې کړئ او په کمې پانګې سره دغه کار رامنځته کړئ. د کمې پانګې چې موږ بله مفکوره کولی شو عملي کړو، هغه 12مه مفکوره هغه د نانوایي جوړول دي. وګورئ که چیرې تاسو فکر کړی وي، عموما نانوایي چې ده هغه ډېرې پانګې ته اړتیا نه لري. کولی شئ تاسو یو ځای د نانوایي لپاره چمتو کړئ چې عموما ممکن 50,000 یا 80,000 افغانۍ په هغه باندې مصرف راشي، او هلته تاسو کولی شئ نور کسانو ته هم د کار زمینه برابر کړئ او په دغه برخه کې یو بزنس رامنځته کړئ. د کاروبار د پیلولو لپاره 14مه مفکوره هغه د خدماتي شرکتونو جوړول دي. ډېر شرکتونه چې خدمات وړاندې کوي هغوی عموما کمې پانګې ته اړتیا لري. مثلا تاسو غواړئ چې د بزنس په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي، هغه شرکتونه چې اظهارنامې ته اړتیا ولري، هغه شرکتونه چې د مالیاتو په برخه کې تصفیې ته اړتیا ولري، هغه شرکتونه چې بزنس پلان ته یا پروپوزل لیکلو ته اړتیا ولري. که چېرې تاسو په دغه برخه کې پوهېږئ یا حقوقي خدمتونه غواړئ چې وړاندې کړئ، یعنې خدمتونه عموما چې دي بزنسونه په کمې پانګې سره پیلېږي. په دغه وخت کې تاسو کولی شئ چې دغه بزنسونه شروع کړئ او خورا ډېر فرصتونه دا اوس په افغانستان کې په دغه برخه کې موجود دي. 14مه مفکوره چې په کمې پانګې سره پیلېږي هغه د کورونو د پاکوالۍ خدمتونه دي. که چېرې تاسو یو ټیم جوړ کړئ او داسې خدمتونه وړاندې کوئ چې د خلکو کورونه پاکوي، مثلا ډېر کسان دي چې شتمن دي یا مثلا ډېر مصروفه وي، دوی عموما په خپل کور کې کار نه ترسره کوي. تاسو کولی شئ چې یو ټیم جوړ کړئ، په دغه برخه کې خدمتونه وړاندې کوئ او د خلکو د کورونو پاکول په دغه برخه کې تاسو تمرکز وکړئ او کولی شئ چې په دغه برخه کې په کمې پانګې سره دغه بزنس تاسو شروع کړئ. او وروستی 15مه مفکوره چې هغه تاسو په کمې پانګې سره پیلولی شئ هغه د ترانسپورت او انتقالاتو شرکت جوړول دي. که چېرې تاسو د باربرۍ یو شرکت جوړ کړئ، د انتقالاتو یا ترانسپورت یو شرکت جوړ کړئ، ممکن تاسو دا پوښتنه وکړئ چې هغه خو موټر ته اړتیا لري، هغه خو ترانسپورتي وسایلو ته اړتیا لري. ډېر موټر دی په بازار کې، ډېر ترانسپورتي وسایل دي چې هغه تاسو ته هغه خپل موټر په کرایه درکوي یا تاسو سره هغه موټر ثبتوي. تاسو کولی شئ چې په دغه برخه کې یوه همغږي رامنځته کړئ د هغه کسانو ترمنځ چې هغوی غواړي بار انتقال شي او هغه چې غواړي بار انتقال کړي. یعنې تاسو دنده همدا ده. دغه مفکورې چې ما تاسو ته معرفي کړې، ډېرې مفکورې ممکن په هېڅ پانګه سره پیل شي، ډېرې مفکورې ممکن یو څه پانګې ته اړتیا ولري، خو عموما په کمې پانګې سره دغه مفکورې عملي کېږي.